بل مسله یو ملګری تپوس کړو چې یو سړی نشه کوي چرس کی الله دې ټول د مسلمانان وساتي آفت ته دا چرس کی آیس کی بل نشه کوي دې سړی له زکات ورکول څنګه نو کدا نشئی سړی مسلمان دی فقیر دی محتاج دی او تاول زکات ورکو نو زکات تی ادا شو زکات تی ورکو زکات تی ادا شو لیکن کچری تا ته دا یقین دی چې زه د زکات د پیسې دل ورکوم او هغه ځکه کینی چرس پیس کی هغه ځکه کینی او آیس پیس کی یا بل نشه به کوي تا ته پوخ یقین دی نو بیا دې سړی لرا زکات ورکول جایز نه دی دې سړی لرا نشئی لرا بیا زکات ورکول جایز نه دی بلکې زکات چې کم دی پدی کې به بهترین او نیک مصرف به پلټي پدی کې به دیندار نیک سړی چې هغه پنیکي باندې مشوري زکات به اغل ورکي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لیاکل طعامکم الابرار استاسو خوراک استاسو روټي استاسو مال نیک خلق خو او کته دغه نشیل چې پوخ درته یقین دی خو اغزي کې پینشه کې تا ته پوخ یقین دی نو دا بیا په ګناه باندې تعاون دی په ګناه باندې تعاون دی د ګناه د تعاون چې کوم دی مسلمانان الله په قران کې منع کړي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان چې تاسو په ظلم باندې د ګناه په کارون باندې دی بل سره تعاون مکوئ وتعاونوا على البر والتقوى په تقوا په کارون کې د نیکی په کارون کې دی بل سره چې کوم دی دا تعاون کو یو مسله دا شو بل مسله د زکات متعلق چې یو سړی داسې دی چې داغه په ملک کې نصابونه ګڼ دي لکه سونه او سره ځان نصاب موجود دی 7.5 تولې سونه و سره مشته چاندي و سره نقد پیسې و سره شو کاروباري هم دي نو کده ته په ملکیت کې دا سلور وانه نصابونه ځان له پوره دي نو بیا به د هر نصاب ځان له زکات ورکړي د سونی به ځان له ورکړي د چاندي به ځان له ورکړي د نقد پیسو ځان له او د مالی تجارت به ځان نو لہذا په دې سړی باندې بیا سلور چې کم دي د سلور نصابونو ځان له زکات دا په واجب دي ځان محترم بل خبر دا که یو سړی داسې دی د کال دا تیرېدل دا یاد ساتئ دا لازم دي چې کال په نه تیر شوی نو زکات پکې نشته یو سړی داسې دی چې د کال په شروع کې وسره نصاب برابر مثلا د کال په یکم رمضان المبارک کې د سره چې کم دی نو 15 لک روپۍ وي یا 3 لک وي یا 2 لک وي زکات واجب بیا درې سلور میاشتې پس چې کم دی نو هغه پیسې تی ولګېدې او 50,000 روپۍ وسره پاتې شوې نصاب بالکل کم شو خو چې بیا یکم رمضان المبارک راتلو نو د سره بیا نصاب برابر نو بیا په زکات شته د کال په دې منځ کې د مال کمې د نصاب د کمېدلو د مال د کمېدلو اعتبار نشته بلکې د کال په اول کې او د کال په آخر کې چې نصاب برابري د دې اعتبار دی نو که د کال په اول کې وسره نصاب برابر او د کال په آخر کې نصاب برابر دی نو بیا چې کم دی په دې سړي باندې زکات دا واجب دی